کله چې یو انسان په منځ کې ولاړی او دی په غلطۍ سره تش رکعت ډک وکي یا په غلطۍ سره ډک رکعت تش وکي نو دا انسان به د منځ سره څه کوي؟ آیا دا به په سجده سهو سره صحیح شي او کنه یا به دا منځ دی بالکل د سره راګرځي؟ نو زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته دا مختصر شاده مسله بیانوم، خو دا انتهایی اهمه ده نن سبا، ځکه چې نن سبا خو زمونږ په منځ کې 800 سوچونه وي، نو بس د غلطۍ نه کله کله انسان تش رکعت ډک وکي او کله ډک رکعت تش وکي، نو بیا تنوار پار خطي مسله وته نه وي یاد چې اوس وسره سوکما. نو زموږ عزتمندو دا مسله په غور سره ووري، بالکل اسان ترینه ده. اول تاسو ډک او تش رکعت او پیژنئ چې ډک او تش رکعت وایي څه ده. ډېر خلک خو به پیژني، خو ډېر خلک به د سره دا ډک او تش رکعت پیژني نه. نو ډک رکعت هغې ته وایي کنه چې کله انسان په منځ کې ولاړ وي او ولا الضالین امین نه پس بل صورت پکې وایي، یعنی قل هو یا بل صورت پکې وایي، دې ته ډک رکعت وایي. صحیح شو جی؟ او کله چې انسان ولد ضالین امین وای او ډایرک په ډایرک سبحان رب العظیم تخکته شي، دې ته تش رکعت وایي. صحیح شو کنه؟ پوه شئ په دې باندې؟ نو اوس خو به تاسو ان شاء الله ډک رکعت پیژندئ او تش رکعت هم پیژندئ وي. نو چې کله انسان یو رکعت ډک وي کنه، یعنی صورت پکې ویل وي او دې په غلطۍ سره هغه تش وکي، یعنی قل هو پکې ویل دی بل صورت او دې ولد ضالین امین باندې ښکته شو، نو اوس په دې څه کوي؟ نو دی به بیا په آخره کې سجده سهو کوي، په ده باندې سجده سهو واجب شوه. چې کله دی بیا په آخري التحیات باندې ناست وي که نه، بس دی به تر عبده ورسوله پورې سبق ورسوي، یو طرف ته به سلام وګرځوي او بیا به ښکته شي 2 سجدې به وکړي او راپاپسې بیا به د سره التحیات شروع کړي، تر آخره پورې به سبق ورسوي، بیا به سلام وګرځوي. بس دا د دې طریقه شوه سجده سهوي. نو که دې د غلطۍ سره ډک رکعت تش وکړي په ده سجده سهوه لازمه شوه. اوس راځو کچري یو انسان په غلطۍ سره تش رکعت ډک وکي، یعنی ولد ضالین امین باندې ټیټېدل دي سبحان الله العظیم ته، او د پکې په غلطۍ سره صورت وویلې قل هو یا بل صورت پکې ووي، نو اوس به دا انسان څه کوي؟ نو دی به اسم نه کوي، مونځ به بس برابر کې په ده باندې په دې حالت کې سجده سهو نشته دی. صحیح شوه؟ مونځ په ثواب کې هم کمی نه دی راغلی، مکروه شوی هم نه دی، هېڅ قسمه فرق په مونځ باندې بیا نه غورځېږي چې کله انسان په غلطۍ سره تش رکعت ډک وکي. صحیح شوه جی؟ نو مسله داسې ده زموږ عزتمندو په آسان الفاظو کې، که غلطۍ سره انسان تش رکعت ډک وکړو که نه، مونځ بالکل برابر دی، سجده سهو پې نشته دی. او که چېرې یو انسان په غلطۍ سره ډک رکعت تش وکړو که نه، نو په دې انسان باندې بیا سجده سهو لازمه شوه. په آخري قاعدې کې، آخري التحیات کې به بیا سجده سهو کوي. طریقه تاسو ته ما په دې ویډیو کې وویلې. ټیک شوه جی؟ کوشش وکړئ چې په دې مسلې باندې خپله هم ځان پوه کړئ او نورو مسلمانانو سره دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله آباد ساته. دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله په امان.